ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ راغلی وای چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ آفرین. ګرانو ماشومانو تاسو نننی درس بیا هم د انسان د وجود غړي دي. لومړی ژبه دې ته ژبه وایي. ګورئ د خپله ژبه وباسي. ژبې ته په انګلیسي ټانګ وایي. ټانګ جی سایلنټ دی، یعنې غږ نه لري. ټانګ. او دوهم څه شی دی؟ تاسو وګورئ په دغه تصویر کې دغه تیر تاسو ته څه شی درښیي؟ غاښ. پښتو کې ورته غاښ وایو او په انګلیسي کې ورته توت وایي. غاښ. او ټولو غاښونو ته بیا غاښونو ته تیت وایي. یوه غاښ ته غاښ وایي. توت وایي. یوه غاښ ته توت وایي. او دا څه شی دی؟ دا وګورئ، دا قلم یې تاسو ته درښیي. دا څه شی دی؟ وروځې د سترګې په سر. د سترګې په سر دغه ویښتانو ته وروځې وایي. او په انګلیسي کې ورته آیبرو وایي. وروځې. آیبرو. او دا څه شی دی؟ دغه هلک چې لاس ورته نیولی او دلته په جدا تصویر کې مې هم درته ښودلی، تاسو په خپله ووایاست نو. آفرین، شاباس. غوږ دی. دغه هلک یې خپل غوږ نیولی. غوږ. او په انګلیسي کې ورته ایر وایي. غوږ. ټول انسانان دوه غوږونه لري. او دا څه شی دی؟ دغه تیری چې درښیي بیا هم د دغه نجلۍ کوم ځای دی؟ آفرین، سر یې دی. سر ته په انګلیسي کې هید وایي. سر. دا نجلۍ سر دی، یوه ښایسته نجلۍ ده. سر. هید. او دا ښځه څه کوي؟ ویښتان مږنځوي. دې ته څه وایي؟ ویښتان. او د انګلیسي ژبه کې ورته هیر وایي. ویښتان. موږ تاسې کله په مږنځ او کله یې په برس مږنځ کوو یا برس کوو خپل ویښتان. ګرانو ماشومانو تاسو د نن ورځې درس همدومره و. نور نو مو وخت پوره شو. تاسو په خدای سپارم. الله مو مل شه.